چې نیت په خوله باندې ویل نشتی. نیت د زړه ارادې ته وایي. او چې یو سړی پېشمنۍ کوي ډوډۍ ته ناست دی، نو ستاسو څه خیال دی چې دی هسې ناست دی؟ خو دی چې راناست دی دپاره وایي سبا روژه نسم، دغې ته نیت وایي که نه؟ نو دا خو بیا عقل به په ځای نه وي که ته دې تپوس وکړي چې څه کوې او دی وایي ما ته پته نشته چې زه څه کوم. ولې هلکه پېشمنۍ کوي ولې ډوډۍ خوري؟ یاره ما ته پته نشته چې څه کوم. نه دی وایي چې سبا روژه نیسمه. دکه د زړه د اراده چې دې ته څه وایي؟ دې ته نیت وایي. په دې حدیث کې به یو بله مسله بیان کړو، هغه ده او بیا به دا بل حدیث شروع کړو چې آیا د رمضان د میاشتې دپاره یو نیت کافي دی که نه د هرې ورځې دپاره به جدا نیت وي؟ دا مشهوره مسله ده د علماو په منځ کې. یعنی یو سړی دی د اولني رمضان په شپې نیت وکړو چې زه به د رمضان د روژې نیسم، دا یو نیت کافي دی که نه هرې شپې له به جدا جدا نیت کوي؟ جواب د دې مسلې دا دی چې په دې کې د علماو اختلاف دی. جمهور العلماء، اکثر علما دا وایي، او دا د امام ابو حنیفه، د امام شافعي، امام احمد مذهب هم دی چې د هرې ورځې دپاره به خپل نیت یي. وجه یې دا ده چې لأن کل یوم عباده، ځکه چې هره ورځ چې ده دا ځان له عبادت دی، هره ورځ ځان له څه دی؟ عبادت دی. نو لازم به د دې عبادت دپاره په مخه نیت کې ته سبا روژه نیسي دا ځان له عبادت دی، بس دې له به نیت کې. بل ورځ چې بیا روژه نیسي دغه ځان له عبادت دی، هغې له به بیا نیت کې. دا د جمهور العلماء او د اکثر علماو قول دی. دویم قول د امام مالک رحمه الله دی او د امام احمد یو روایت هم دی چې یو نیت کافي دی د ټولې میاشتې دپاره، او د هغه روجو دپاره چې هغه پرله پسې لکه د کفارې روجې شوې، د قتل کفاره شوه، یا د زهار، یا رمضان په ورځ کې د کوروالي، 2 میاشتې پرله پسې روجې دي که نه. وایي دې ټولو دپاره یو نیت کافي دی. دغه شان د رمضان د میاشتې دپاره یو نیت کافي دی، چې څو پورې د نیت پرې شوی نه وي. اوس که داسې وشي چې یو سړی په سفر لاړ د رمضان په منځ کې او روجې ونیوه، نو هغه نیت څه شو؟ پرې شو، مات شو. اوس به بیا نیت کوي، دوی دا وایي. او چې بیمار شوي نیت دې مات شو، اوس به بیا ته نیت کوي. یا مثال یو زنانه د روجې نیوي د رمضان د میاشتې، نیت یې کړی چې د رمضان د میاشتې روجې نیسم، په منځ کې به حیض راغی، نیت یې څه شو؟ هغه مات شو. اوس بیا نیت کوي. بعضو علماو دې خبرې له ترجیح ورکړې ده، او په معاصرینو کې الشیخ ابن عثیمین رحمه الله او زمونږ خپل هم الحمدلله په دې قول باندې زړه مطمئن دی چې د پوره میاشتې دپاره یو نیت کافي دی، چې څو پورې د نیت پرې شوی نه وي، مات کړی شوی نه وي. وجه دا دی چې حدیث کې دا دي که نه، د عمر بن خطاب مشهور حدیث دی، وانما لکل امرئ ما نوى، د هر سړي دپاره هغه څه دي چې د څه نیت یې کړی دی، او د نیت د دې کړی دی چې زه د پوره رمضان روجې نیسم. نو که یو سړی موږ ته دا وایي چې یاره په منځ کې چې دا شپه پکې راځي، لکه دا سوال به موږ باندې څوک کولی شي، په منځ کې شپه راځي، نو عبادت خو مات شو منځ کې. نو موږ وایو نه، دا ټول یو عبادت دی. دا شپه چې په دې منځ کې راځي دا هم عبادت دی. سړی دا څنګه عبادت دی؟ دا د دې دپاره چې په دې شپه کې انسان ځان تکړه کړي چې د ورځې روژه ونیسي. نو دا ځان تکړه کول د روژې دپاره چې په بدن کې قوت او طاقت راشي، دا هم عبادت دی که نه؟ نو دا شپه هم عبادت شوه. پوه شوې په دې مسله کې؟ نو چې شپه هم عبادت شوه، نو دا ورځ خو عبادت دی، نو ټوله میاشت یو عبادت دی. والله اعلم. ښه که څوک زموږ نه دا تپوس وکړي چې د دې مسلې ثمره څه ده، د اختلاف، نو موږ داسې وایو چې اوس یو سړی دی اولنی ورځ د رمضان د میاشتې روژې ونیوه،
نیت یې د شپې وکړو چې زه به سبا روژه نیسم یا زه به د رمضان د میاشتې روژې نیسم. د روژه ونیو او د نور ډوبېدو نه مخکې دی اوده شو، نور ډوبېدو نه مخکې اوده شو او چې راپاڅېدو نو سحر مونځ هم شوی و، چې راپاڅېدو نو سحر مونځ هم شوی و. اوس د ده دا دویمه روژه صحیح ده که نه ده صحیح؟ صحیح ده، خو د هغه قول مطابق کم کې چې دا دي چې د پوره میاشتې لپاره یو نیت کافي دی. او کم علما چې دا وایي چې نه د هر ورځې دپاره د هرې ورځې دپاره ځان له نیت دی، نو هغوی بیا وایي چې د دویمه روژه صحیح نه ده. ولې نه ده صحیح؟ ځکه چې نیت یې د شپې نه دی کړی، هغه د شپې اوده و. نو علماء په منځ کې چې اختلاف راشي هغې باندې بیا داسې مسلې پې بیا جوړېږي. د هغې نه بعد حدیث چې کوم دی ووایه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا.